سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ. دا هم بد خبر د افغانستان ځینو ولایتونو کې زلزلې شوي دي چې تر 4000 زیات زخمیان دي او تر 2500 بیا زیاتو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ او داسې نور لوبغاړو هم د زلزله ځپلو سره مرسته اعلان کړې ده او دوی هم په دې اړه خواشیني څرګنده کړې ده، غواړي چې د خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړي. او دا رقم د افغانستان کرکټ وتلی ستوری راشد خان هرات او سرپل ولایتونو کې د زلزله ځپلو سره د 2023م نړیوال جام ټولې پیسې به د دوی سره شریکې کوي. او دا رقم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر نور لوبغاړي محمد نبي، حشمت الله شهیدي، مجيب رحمان، عبدالرحمن رحماني دوی هم غوښتي دي چې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. او بل د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر شهید خان افریدي ورور جاوید افریدي هرات ولایت د زلزله ځپلو سره 10 میلیونه کالداري مرسته اعلان کړله. او بل د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان د کرکټ نړیوال شورا او د کرکټ د نړۍ د نوموتو لوبغاړو د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستې غږ وکړی. اصغر افغان پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې هرات ولایت کې شدیده زلزله وسوله او ډیر مالي زیانونه یې هم واړوله. د کرکټ نړیوال شورا باید په دې برخه کې همدردي وښیي او زلزله ځپلو لاسنیوی وکړي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.